پاکستان له افغانانو د غوښتنلیکونو په سر زرګونه ډالر اخلي. د پاکستان لخوا د ویزو ردول په یو کاروبار بدل شوی دی او هره میاشت له همدې لارې پاکستان افغانانو زرګونه ډالر شکوي. تر شاوخوا 2 میاشتو انتظار وروسته 3 برخې ویزې ردیږي او د نوملیکنې له درکه اړ افغانان زرګونه ډالر تحویلوي. د نوملیکنې پروسه کې هر غوښتنلیک په څه باندې 2000 افغانۍ ثبتیږي چې مستقیم یې 9 ډالره د پاکستان بانک ته ځي، خو تر 90% زیات غوښتنلیکونه قصدي ردیږي. په ورته مهال کې له قندهار څخه سرچینو ویلي دي چې په چمن کې پاکستاني ځواکونه د پاکستان کنسلګرۍ لخوا صادر شوي ویزې نه مني او له مسافرو پیسې اخیستل کیږي. د هغوی زورول او آن له هغوی څخه د ښځو ګرځول اوس د چمن دروازې ورځنۍ خبرې دي. په کندهار کې د پاکستان کنسلګرۍ د 20,000 افغانیو په بدل کې افغانانو ته د ETA په نوم سند ورکوي، خو که د پاکستاني عسکرو خوښه نشي بیا هم چاته په چمن دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.